د هارون الرشید بادشاہ یو وینځوا نو دا بادشاہ چې دا پاغه وینځه مینو نو بادشاہ ورته د سرو زرو امیل جوړ کړو او دی وینځه ته په غاړه کې اچول. یو شاعرو هغه د هارون الرشید دربار ته ورننه وته په اشعارو کې د هارون الرشید ډېر زیات تعریف او صفاتونه وکړه. خدا بادشاہ دا غوینځه په مینا کې داسې غرقو چې د شاعر ته اډوم نه کتل. شاعر چې راووتو نو په دروازه یو شعر ولیکلو چې لقد زاع شعري على بابكم لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا. زما دا شعرونه ستا په دې دروازه کې داسې ابس شو لکه تا چې دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځي په غاړه کې ابس کړي. اوس وینځو ته څوک د سرو امیلونه چې بادشاہ ته شکایت ورغی چې صاحب هغه شاعر چې دی بار په دروازه دا شعر لیکلو چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا. زما شعرونه ستا په دروازه کې داسې ابس شو لکه تا چې د وینځي په غاړه کې د سرو امیل ابس کړي. بادشاہ ویل راویني سي پولیس ورپسې لاړو راویني وو دی چې دننه نه ایستو نو لقد زاع دا عاد څه شی دی عا وای خلی خوځوي عاد څه شی دی عا نواز شریف ته خو نه وای ظالمانو چې یریږي عا پیجن الف ب ت س ج ح خ دال زال ر ز عین ورپسې نو عین دې کنه. اوس د عین شکل کا چرته الف ب ت س مم خدای خبر چې ویلي کنه دی ویلي نو عین داسې لاندې خپه غوندې ده. نو دا شاعر چې پولیس دننه نه ایستو نو د دې عین نه لاندې د خپه داسې میټاو کړه چې میټاو کړه نو چې عین نه خپه لاندې اوهي او صفای کې نو پاس شکل بیا د حمزه پاتې شي. یو الف ته یو عین ده یو حمزه ده نو چې عین نه خپه لري کې نو بیا حمزه پاتې شي. بادشاہ ته پیش کړو دا تاسو لیکلي زما په دروازه وې صاحب قبله عالم راشه په خپل وګوره اسی د عقل پورې درته وایم او د زکاوت پورې درته وایم او د علمی ذوق او شوق پورې درته وایم او بکړې شي داس شنه جنډې هم رستو ټومبلي نه شرمېدل او سرستو کم زیاده یعنی داسې بے غیرت قوم به دې چرته لیدلې جاړ یم هاي هاي باټینګنا تر 14 روپے بیا کیلو هاي هاي ته پر خدای دې د سیای هاي کا چې چریای هاي شوه دا قوم قران خطا قوم پرېخه دي بنظیر یو ټکه کړو په سواد کې چې په دې ملک کاغذی اسلام نه منم کاغذی اسلام. نو دلته یو توریمار وزیر دی توریمار مولانا عبدالستار نیازی هغه توریمار په د کفر فتوا ولګوله چې دا کافر ده او چې کاغذی اسلام نه منم. د توریمار بچیانو د کاغذی اسلام نه دی په پاکستان کې نور څه شی دی صرف د قرآن کاغذونه پاتې دي نور په پاکستان کې اسلام شته نور دي څه شی. بے حیا پرون تا استعفا ورکړې وه د دې نواز شریف په حکومت کې د وزارت نه بیا کم لب در کو چې بیا ور سره وزیر شي. نو کله ملک کاغذی هغه لچرو ته وګوره په ټولو مليانو پسې کنزل شروع کړی دي.
اوس عبدالستار نیازی چې دی هغه کوم ځای مولا دی خدای ستاسو کور وران کړ مولا کوم ځای دی نو عزیزانو عرض مې دا هغه ټول مولیانو پسې کنزل شروع کړي دا داسې لچر قوم دی لغوندې سړیتوب زده کوي انسانیت زده کوي څه شرافت ځان کې پیدا کوي خدای او قرآن ته وګورئ د کابل غوندې حال به در باندې جوړ پرون د کابل خار د راکټو بارانو په 1400 کسان پرون پکې مړه دي او په زرګونو پکې زخمیان دي هغه بلا چې کما ستا د ملک نه تلې و هغه واپس بیا ستا ملک ته را روانه او دا لوبې در کې څوک کوي پاکستان حکومت امریکا به پراشي خپل اډه به پکې جوړه کی هغه تیاره ده چې روس کې کم ملکونه آزاد شوي دي دي سره اټم بم دی اسه نه چې پاکستان او دا آزاد ملکونه سره یو شي او ما ته بلاک جوړ نشي بلاک نو امریکا په دې رنگ د کابل عوام تباہ کوي او داسې اډه په کابل کې جوړه کی لکه په کویت کې چې جوړه کړ کویت په عراق اوالو او عراق بیا دووالو او په دې چلی د کویت کویان قبضه کړ په کم چلی د سعودي عرب کوی د تیلو چې دی هغه قبضه کړ فی الحال د امریکای فوج د سعودي عرب په کوو باندې پروت دی پاکستانی د ګوګو بچی والله که په خبره پویږي دا د ګوګو زامن دا د سټمار زامن دی په دغه پویږي چې په د رستو سومبای کې جنډې ټومبلي دي شنه او ټر داسې په سایکل منډه کې ټر داسې په سایکل منډه اوس مم دلته بار یو سایکل ولیدو په هغه بورډ سم جوړ کړی دی او په بورډ د نواز شریف تصویر جوړ کړی چې دار چا دې درکې دا سایکل کنا نو ښکار نه راته چې اوس د داخله خلا و امنو چې نواز شریف دې څه خدای ته ګوري څه عقل کوي څه سړیتوب زده کوي قرآن منه تاسو قرآن وی انما المؤمنون اخوه دا شته په قرآن کې انما المؤمنون اخوه ټول مسلمانان خپلو کې رونه دي چې په کوم اورس تا کې او ستا په کور کې واده او خبر در تراشی چې په لندن کې ستار اور اکسیډنټ کو مړ شو هغه واده به توکي کپ وینو به سور کې پځې به پرې دی وای تاسو جنن بیگا تاسو ته خبر راغی چې کابل د راکټو نشانه شو او زرګونه خلک پکې مړ شو نن تاسو په پاکستان کې جشن څنګه مناوئ او چراغان څنګه کوي نن بیگاله په سرکاري عمارتونو وګورئ بلپونه به بلیږي او چراغان بکی قرآن خدای ویلی خدای وی هغه ستا رور دی الته د رور کباب شوی په سرکونو د مړو ډیری پراته دي څوک یې اوچتولو والا نشتا او په پاکستان کې تا په ځان جنډې لګولې دي او جشن مناوي او سهار توپې مخلاص وکړي ستیزنې غوندې توپې پیدا کړي دي هغه आवाज هم ټیک نه نو تیزنې ټوپې ځکه دي چې کله نه پاکستان جوړ دی پاکستان توپ وسه توره کړې ده توره کړې ده اول تاسو دې ځان ته وګورئ خپل کلی او کور کې پړانګان یې اوس هم مخکې کوم چې راځئ چې زو دې تورخمه پورې لغوندې ځئ را سره راځئ ته دا منډې خپلې وګوره هغه ورځ جلسې نه را روانه ما یو بوډاو زما شاته ولاړو نو شور کولو لکه غلی شای او طالب نه مې لخته واغسته چې ووی وام لګیاو ورزو پې لکه پام کوه لک سوچ کوه مرجت چې دوه دروازو ته راورسېدم نو په یو منډه دی ما ډرایور ته وی چې لږ وزر بس چل دی ماما ویلا لوګي را خلاص کړه دا ستاسو نو زه تاسو د کتاب پرانا پیژنم
کور کې پړانګان یې، کلی کې پړانګان یې، رونو له پړانګان یې، په مالت کې پړانګان یې، په سرکونو پړانګان یې، او که د کشمیر او د تورخم محاذ ته میکړی بیا به د ګیدړ غوندې د خپلې منډې وګورئ تاسو. او ما لیدلي ته خو د اورېدو خبرې نه کوم، زه د لیدو کو. عزیزانو نن زمونږ ملک ته عظیم ماتم پکارو، نن زمونږ ملک ته خوشحالي نه وه پکار، نن زمونږ ملک ته د پوینو جړل پکارو، نن زمونږ ملک ته خوشحالي نه وه پکار. خو که دا ملک چرته د بنی آدمو ملک وی، په دوی کې چرته عقل وی، سړیتوب وی، پکې پویا وی، فهم وی، سوچ وی، زیرای خلق پکې وی. اوس خوار خاخ باندې چې ګوري دا شعر یاد کئی چې زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرنا کوي، زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرنا کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي، زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرنا کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي. رزله د زمانه نن په شریفانو اعتراض نہ، کنجران دمان گډیدون کی د ډمه زامن اغنن را پاسی په شریفانو اعتراض. نو دا یاد کئی چې زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرنا کوي. رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي. نن در ازلا و زمانه دا دولت در سراو، پیسے در سراوی، بنگلہ دیوا، خان وی، نواب وی، کروڑپتی وی، تشریفی تا معزز خوار وی، غریب وی، تا رزیلی. دا مونږ خلکو ته دا خلک وی دا نیچ پیچ، تاسو ته دا خانه نیچ پیچ وی. کورم د میردین جماعت شه په دې ځان پوی کوي. قسم په خدای دې چې دا د مطلب په وخت کې درته ټوکرای ټوکرای کیږي، دوی چې خپلو کې کینه و یاري کی کمینه لوک رزی عقل نہیں نہ سمجھ انہا رنا جڑیان انہا دیا رنا کھوتیان. ستاسو دے خزو تخری ہوئی، تاسو دا خزو چی مورکی مورکی پسرائی کنی ہوئی دا خری، او دا دوی دا خزو چی شاملات تی پا صدر روڈ باندی او پا مال روڈ باندی دا شاملات بیبیانی دی. او دوی آغا خزو تم بیبی ہوئی چی شپا ورس پا سڑو کے ناستی ا بیبیانی دی، چی دکاندارانو سرانگتی اچی ا بیبیانی دی، او چې کومه بورکه کې ناستی په کور کې ناستی دا خراده. نو زمونږ خزي خریدي او زمونږ میندې مخریدي. نو د خریز وی څه په زور وایه خری. نو مونږ خریو دا خانان نوابان کروڑپتیان دا معززین دی دا شریفان دی مونږ خریو زمونږ خزي خریدي. نو د دوی مطلب چې پیښ شي
نو خرته چې د چا مطلب پریشي نو خرته څه کوي داسې کوي که نه کوي نو اخر ولا راشي چې جوړ وربشي راوړي دي آئی سبنا او بس ملا ولا ټپي او بار په واچي چې بار ور تی کوس کی بیا خر سره څوکي ها ا د بالا مانه د پیمی خری په کونه کې لته ور کی وی شړی ډیران تا نن دی حکومت تاسو ډیران ته شړلی کنا اول دا بالا مانه دی وګوري دا مبارک کله د 200,000 مړو عمر جړاو شو نو په دې بار سره کې سم مرداري واچولا د ارباب روډ د لنډای چې ده دا وګورئ ورشي هغه تانه سره سره کو ګورئ خړی کنا چې خره نه نو په ډیران باندې بګرځي دي نه سره کې ډیرانونه دي او تاسو خړی په ګرځي کم سرک باندې چې د دوی درگذر ده شامی روڈ ڈیفنس روڈ حیات آباد روڈ قیوم خان روڈ پلانی خان روڈ ڈنگڑی خان روڈ ایئرپورٹ روڈ هغه سرک مو ګورئ او په کوم ځای چې تاسو خره ګرځئ دا سرک مو ګورئ نو خره یې کنه دا کیسټ نن چې دی دی کیسټ والا چرته کراغلی د نهوالی او په کلی کې وغږوي ټول کلی ته وغږوي چې خره یې کنه تاسو په دې ملک کې د سرک حق هم نه لرئ چې ستا کلی ته سرک لاړ شي ته په دې ملک کې د ډسپنسرۍ حق هم نه لري چې زکام دی ویم نه ده بڑبیرن او د متنون او د درین چې ده زکام والے پیښور ته راخلاص بیا خیبر میډیکل سنټر ته بځي نو 300 به فیس ورکه او د 500 به درته دارو لیکي یہی کني خدای پیجندلی الله پاک دې د خپل مهرباني در باندې نورم زیاته کی ډیر شکر دې ډمه خوشحاليږي چې درته ګورم زه خپل ځاني نه خپکیږم لوګي سرادتم تند سرادتم بربند سرادتم زمکه ملاست سرادتم اوچ روټه خوراک سرادتم په خپل ځان می پردانشته ان شاء الله بچی به امداسي 400 سره عبادتي خو تاسو سره بم خدای ګوري او لوبي بدر باندې کوي داشنا جنډه چې پس کې ټومبلې ده کنه دا لرګي به وګورئ چې دا به کم خوازي تاسو پوه شئ نو عرض می داو چې زه د هارون الرشید اغه وینځه ابو نواس ورته وی چې تا سره زر دومره سپک شو چې تا د وینځې په غاړه کې چولی دغسې زما شیرونه ستا په در کې سپک شو چې ورننه استو نو عین نه اعلان د اخپاو والا بادشاہ ورته دا سدي لیکلی ول راشه وی ګوره نو د زاع پزه اغه شیر نه لقد زاع جوړ یعنی د عین نه څه شی جوړ کو حمزه جوړ کو نو اول زاع زایع ته وای زایع کېدو ته وای او چې د عین نه د خپل لري کړو حمزه دی کړو نو زاع شو نو بیا خوند او مزه ته وای چې د عین په ځای حمزه راوړي خوند او مزه ته جوړ شي او چې عینی زایع کېدل معنی وي نو اول زاعو ورا شو ګوره چې وی کته نو داسې شو چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا اے بادشاہ زما شیرونو داسې خوند وکړو ستا په دربار کې لکه چې خوند کړی دی هغه میل د سرو زرو ستا د خالصي وینځې په غاړه کې څنګه چې د دې غاړه کې دی وین همیل مزه کړی دا
داسې زما شعرونو ستا په دربار کې مزه وکړه یو خپې لرې کولو سره ځمکه او اسمان بدل کړه داسې عقل به تاسو کې پیدا بشته خلق دغه چې بادشاہ به په یو سکند کې یو نه په بل واړو قوم دې ته وایي عقل مندي دې ته وایي فهم دې ته وایي اسه دا مې دې پورې درته وایي چې زه مشکل باس ستاسو په مخ کې چیړل ځکه نه غواړم چې ستاسو دماغ کې دا خبرې راځي نه پوهیږئ پې نه تاسو خیال راغی په دغه پوهیږئ دا نن چې کومه ورځ ده اوس په کارډونو باندې جګړې شوي چې نن د جشن پاکستان افتتاح کیږي په شایباغ کې اله چې کارډ نه ز پاتې نشي دومره بندل کارډونه ما ته راولېږل چې کته چاله ورکه نو یو کارډ می ته غالک نه واغستو مال دا یو راکه چې ته خپه نشي او دا نور بچیا واپس یو شه د غورز زمنم نه نو کارډ چلا چاله بڅنګ ورکوم زه دغه ورځ منل اول په حق کې نه ځکه چې دا ورځ به اعلی ورځ وي چې په کومه نظریه تاسو د ملک جوړ کړی دی او هغه نظریه هم پکې حاوی کړی وي جوړم د اسلام په نظریه کو او د پکې کفر نو تاسو عظیمه دوکه د اسلام سره نه دا کړی اوس تما ته وایي چې په ټوله دنیا کې وګوره چې څومره د قرآن قوانین سپک او رک په پاکستان کې دي دومره پروي زمين په بل ملک کې نشته تا ورشه چې کوم ریسرچ دی وخت کې په جرمني کې په لا اله الا الله باندې کیږي کوم ریسرچ په لندن کې په قرآن باندې کیږي عقل بده ورته وخت دا حضرت عمر په دور خلافت چې کوم ریسرچ دی وخت کې په لندن کې شروع ده اوس هغه ریسرچ ان قریب کامیابېدو والا ده او د لندن حکومت به د حضرت عمر په ډانچه رواني پاکستان کې هم د حضرت عمر تم تاسو توالو تاسو پیژنئ نه خو خوار ته حضرت عمر څوک چاته وایي